شهزادګۍ اناستازیا یو وخت له وختونو د لویو ځنګلونو په منځ کې د تانزونګا په نوم یو هېواد و. تانزونګا د بوریس په نامه یو مضر باچا درلود. د هغه تر سلطه لاندې خلک ډیر خفه وو. په دوی لګېدلې مالیې ډیرې زیاتې وې. سرتیري یې ظالمان وو او هیچا د خبرو کولو ازادي نه درلوده. خو هر څه تل داسې نه وو. تانزونګا د برحقه پاچا یعنی باچا روبین د واکمنۍ پر مهال خوشاله او سوکاله هیواد وو. باچا روبین له خپلو خلکو سره مینه لرله او تل به یې هڅه کوله ترڅو داسې تګلارې رامنځته کړي چې ورسره د هیواد د خلکو ژوند لا ښه شي. هغه نه یوازې یو ښه پاچا بلکې یو ښه خاوند او پلار هم و. هغه له خپلې میرمنې او یوازیني اولاد اناستازیا سره مینه لرله. هر څه ښه روان و تر هغې چې یوه ورځ ناڅاپه بوریس چې هغه وخت د باچا د پوځ مشر و پریکړه وکړه چې د هغه په وړاندې راپورته شي. په ډیر احتیاط او زیرکتیا سره هغه ورو ورو په وزیرانو او پوځي مشرانو باندې خپل اثر واچولو ترڅو د باچا په خلاف یې راوپاروي. دې کار ډیر زیات وخت ونه نیولو ځکه هغه د دوی لالچ د ځان په ګټه وکاروله. او کله چې مناسبه ورځ راورسېده هغه باچا او ملکه محاصره او امر یې وکړ چې هغوی دې ونیول شي او په بند کې دې واچول شي. ای خاین انسانه! نه! زه د دې سلطنت نوی واکمن یم. زه لوی باچا بوریس یم. اناستازیا وتښته! ساتونکو شهزادګۍ ونیسئ! ساتونکي په شهزادګۍ پسې لاړل کومه چې په هغه وخت کې یوازې 15 کلنه وه خو هغه په عجیبه توګه ورکه او بیا پیدا نه شوه. داسې ښکارېده لکه په هوا کې چې ورکه شوې وي. څو ورځې تېرې شوې او سرتیرو شهزادګۍ ونه شوه موندلی او له دې کبله په ډار کې وو. هغوی په خپلو منځونو کې مشوره وکړه او بیا بوریس ته راغلل او ویې ویل: باچا سلامت، شهزادګۍ هڅه کوله چې له سیند څخه تیر شي خو په اوبو کې ډوبه شوه. ډېر ښه، د روبین یوازینی ځایناستی هم لاړه. دا سلطنت زما دی، یوازې زما. زه په تا ویاړم. انا ستا تمرین اوس پوره شو. مننه استاده. په یاد لره انا چې کله هم له شکمن حالت سره مخ شوې یوازې د سترګې پټې کړه او ساه اخله او ساه کاږه. سمه ده استاده، زه به یې په یاد ولرم. ډېر ښه، ته اوس چمتو یې چې تانزونګا ته لاړه شي. ای ماشومې، په غوټه کې څه دي در سره؟ زما د وړې خو لپاره یو څو مڼې دي. هغه یې نه غواړي، راوړه، ما ته یې راکړه. نه درکوم، هغه ډېره وږې ده، هیله کوم. تا څنګه جرأت وکړ؟ زه به دې د خپل لویوالي او قوت څخه د ماشومې په ویرولو کې ګټه اخلي ډېر د نرتوب کار دی. ته څوک یې؟ لرې شه زما له مخې. په مظلومه خلکو د نور ظلم بس دی. ورشه خپل پاچا ته او ورته ووایه چې نور دې وخت لږ پاتې دی. سرتیرې وتښتېده. اناستازیا ماشومې ته وکتل او روانه شوه. په همدې وخت کې ماشومې وویل: ودرېږه، ستا نوم څه دی؟ ایشیا. اوه، ته اتله ایشیا یې؟ ځواکمنه ایشیا. کور ته لاړه شه ماشومې. له همدې سره اناستازیا په تیاره کې ورکه شوه. واه،
ډیر ژر د اناستازیا له لوري د خلکو د ژغورلو خبرونه لاس په لاس شول. د هیواد خلکو فکر کولو چې بالاخره یې یو ژغورونکی ومونده. هغه څوک ده؟ زه نه پوهیږم. موږ د هغې څېره ډیره لږ لیدلی. په همدې وخت کې هغه د ماشومانو لپاره یوه الګو شوه. هی وګوره، زه ځواکمنه اشیا یم. ورشه خپل پاچا ته ورته ووایه چې نور دې وخت لږ پاتې دی. او ډیر ژر د ځواکمنې ایشیا خبرونه تر پاچا پورې ورسېدل. څوک دی دا ځواکمن ایشیا او هغه څنګه جرأت وکړ چې زما په سرتیرو حمله وکړي؟ ښاغلیه، ځواکمنه نه. تا څنګه جرأت وکړ چې ماته ووایې نه؟ اوه نه پاچا سلامت. هغه هلک نه ده، انجلۍ ده. ځواکمن نه، ځواکمنې ایشیا. انجلۍ؟ ته دا وایې چې یو انجلۍ زما په پاچاهۍ کې دا خرابۍ پیل کړی؟ کله چې وزیر او پاچا د خبرو په حال کې وو، نو د عامه خیریه وزیر ښاغلی هروتو چې یوازې تش په نامه مقام یې وو، خپله سترګې کش کړې. زه بخښنه غواړم چې په خبرو کې مو درلویږم. پاچا سلامت. خو که وزیر رنګ ووایي چې کوم وخت هغه را پیدا کیږي، نو دا به زموږ سره د راتلونکي پلان په جوړولو کې مرسته وکړي. زه موافق یم. هغه تر لمر لوېدو وروسته راښکاره کیږي. پاچا سلامت. د ورځې لخوا هغه هیڅکله نه ده لیدل شوی. پرون کله چې زموږ یو سرتیری د ماسپښین لخوا مالیه راټولوله، داسې احساس کړی وه چې څوک ورپسې دي. په هغه وخت له هغه سره هیڅ هم ونه شول. خو ماښام چې کله بیرته کلا ته د مالیې له پیسو سره راتلو، نو پرې حمله شوې وه او تړل شوې وه. په تېرو څو اونیو کې زموږ په ډیرو سرتیرو بریدونه شوي. داسې ښکاري چې هغه به ستا د ادارې اړونده په هر کس حمله وکړي. پاچا سلامت. وړه مسکا د ښاغلي هروتو په مخ ښکاره شوه. وروسته په هماغه شپه ښاغلی هروتو د ښار د څلور لارې په تش سړک روان و چې ناڅاپه یې تر شا یو څوک احساس وکړ. هغه مسکی شوه. ښاغلی هروتو یودم د هغې لاس ونیو، سترګو ته یې وکتل او مسکی شوه. اناستازیا حیرانه وه. شهزادګۍ اناستازیا، ته څوک یې او زما نوم درته څنګه معلوم دی؟ لوی اورسا. ستا د سترګو لاندې د پیدایښت نښه د لوی اورسا د ستورو د کتار په شان ده. شهزادګۍ. اناستازیا سترګې کشې کړې او لکه باد وخوځېده. هغې ښاغلی هروتو په ځمکه څملاوه. زما ورور ته ښه روزلی یې. اناستازیا حیرانه وه. په هغه ورځ چې ته وتښتېدې، زما ورور میچیګو هم په همغه ورځ له تانزونګا څخه لاړو. هغه وخت زما په ذهن کې همدا راغلل چې هغه ته ژغورلی یې. خو وروسته مې دا فکر له سره لرې کړ. په دې نږدې وختونو کې چې کله مې د ځواکمنې ایشیا له شاهي ادارې څخه د هغې د کرکې کیسې واورېدې، نو هغه فکر مې بیرته ذهن ته راغی. اناستازیا ودرېده. ښاغلی هروتو هم پورته شوه. ولې دلته راغلی؟ ما او میچیګو ژمنه کړې وه چې د باچا روبین او کورنۍ څخه به یې تر وروستۍ ساه پورې ساتنه کوو. خو بوریس هر څه په ډېر چل پلان کړی و. کله چې باچا او ملکه زندان ته واچول شول، نو پریکړه زما په لاس کې وه چې یا له بوریس سره یو ځای شم او یا هم خپل ژوند له لاسه ورکړم. ما فکر وکړ که چېرته ژوندی او له زندان څخه بهر اوسم، نو کومه ورځ به هغوی را خوشي کړم. ځکه له هغه سره یو ځای شوم. ورور مې زما له نیت څخه خبر نه و، ځکه هغه ستا سره یو ځای لاړو او ما ته یې هیڅکله د خپل ځای په هکله ونه ویل. له هغې ورځې را پدې خوا زه په موقع پسې ګرځم چې پاچا او ملکه آزاد کړم. خو هیچا د دوی پوښتنه ونه کړه تر هغې چې ته راغلې. شهزادګۍ. زه غواړم چې خپل مور او پلار له زندان څخه راوباسم. که ته په رښتیا هغوی ته وفاداره یې، نو اوس یې وخت دی چې ځان ثابته کړې. راته ووایه، پرته له دې چې په ماڼۍ کې شور ماشور جوړ شي، څنګه تر بوریسه پورې رسېدلی شم تر څو زما له رسېدو مخکې ساتونکي زما مور او پلار ته زیان ونه رسوي؟ زما سره یو ښه پلان شته شهزادګۍ.
ښاغلي هروتو اناستازیا ته وویل چې څرنګه تل له بوریس څخه ساتونکي راتاو وي. پرته له یو وخت نه په کال کې چې کله هغه د باچاهۍ نیول د تمثیل په توګه د خلکو په مخ کې ترسره کوي. بوریس له دې سره مینه لري چې هر کال خلکو ته وریاد کړي چې هغه د دوی لوی باچا دی. هغه په خپله تمثیل کوي او ځان یو لوی جنګیالی او زړور رهبر ښیي. هغه یوازې تمثیل پیلوي او نور تمثیلګر وروسته ورسره یوځای کیږي. ښاغلی هروتو اناستازیا ته د تمثیل د ورځې او وخت په هکله وویل. اناستازیا مسکی شوه. څو ورځې وروسته هغه ورځ راورسېده. خلک په نزړه سره د تمثیل ځای سره راټول شول. وزیران او پوځي مشران په مخ کې چوکیو کېناستل. ډولونه وغږېدل، خو چې څرنګه د دریځ پردې لرې شوې ټول خلک حیران شول. څه؟ بوریس تړل شوی او په ځمکه پروت و او اناستازیا په تخت ناسته وه. دا د تمثیل برخه ده که څنګه؟ هی، هغه ځواکمنه اشیا ده. او ژر د ګډونوالو په منځ کې پسپسې پیل شوه. او بیا ښاغلی هروتو دریځ ته پورته شوه او ویې ویل: همدا ده د بوریس د باچاهۍ پای. ښاغلو او اغلو، زه تاسو ته در پیژنم ستاسو ورکه شوې شهزادګۍ او د تخت ریښتونې حقداره شهزادګۍ اناستازیا. خلکو په خوشحالۍ کې په چیغو پیل وکړ. هغه زموږ شهزادګۍ ده. ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې زموږ باچا به ونیسئ او موږ به پټه خوله ناست یو؟ ساتونکو، لاړ شئ او د هغه زندان ساتنه وکړئ چیرې چې روبین او ښځه یې ساتل شوي. که چیرته پاچا بوریس خوښه نه کړئ نو ستا مور او پلار ممړ. ورشه، هڅه وکړه. د دې ځای ټولې دروازې له بهر څخه تړل شوي او دا مهال چې موږ خبرې کوو زما مور او پلار له زندان څخه خوشي شوي. ها؟ څه؟ وسلې مو وغورځوئ او لرې واچوئ. ناچاره سرتیرو او وزیرانو همغسې وکړل. اناستازیا شپېلک ووهلو. ته زما سره دوکه وکړه، دا د ښه کار ونه کړو. در په یاد کم چې تا څنګه زموږ پاچاهي ونیوله؟ زه باید په خپله تا پسې درغلی وای. زما تر ټولو لویه تېروتنه دا وه چې فکر مې کولو چې یوه وړه نجلۍ ماته زیان نشي رسولی. هو، دا د رښتیا هم لویه تېروتنه وه. په همدې توګه بوریس او ملګري یې په زندان کې واچول شول. اناستازیا له خپلې مور او پلار سره یو ځای شوه. ښاغلی هروتو له خپل ورور سره یو ځای شو او د هېواد خلک یو ځل بیا خوشحاله وو. شهزادګۍ اناستازیا د تانزونګا د نوې واکمنې په توګه وټاکل شوه. د هغې په واکمنۍ خلک یو ځل بیا خوشحاله وو. د ورځې به اناستازیا د واکمنې په توګه د نظم او قانون په چوکاټ کې پریکړې کولې. خو کله به چې لمر کېناسته نو هغې به ژوره ساه واخیسته او د خپل هېواد په تیارو لارو کې به یې د اتلې په شان په ګرځېدا پیل وکړ. ځواکمنې ایشیا